نن سبا د کرونا وایرس خبرې هر طرف ته دي او خلک ډېر پریشانه دي چې څنګه کولی شي ته د کرونا وایرس نه ځان بچ کړي. نو بعضې یو خبرې دي چې زه تاسو ته کول غواړم. اول خو دا وایرس داسې ده لکه زکام غوندې، تاسو دې مثلا پرمختګ یا بل چاته رسېدل دی نه ځان نشئ ساتلی، دا به ورو ورو زیاتېږي او زیاتېږي، سړي ته به رسېږي. خو اصلي خبره دا ده پکې که چېرته تا قوت مدافعت یا تا د بدن جسم صحیح طاقت ولري نو ورو ورو ته به بیخي صحیح سي، تا ته به راشي مرض ورو ورو یو څو ورځ به مرض تېر کړي، هغې نه بعد به بېرته لکه زکام غوندې ورک شي. او که چېرته ستا د قوت مدافعت کم وي نو هغه به تا ته مشکل جوړوي او زیات خطر به درته لري. او زیات خطر کوم خلکو ته لري؟ قوت مدافعت د چا کم وي، خصوصا د څوک چې د 50 کالونه وړکی ماشوم وي او 50 کالونه عمر زیات وي، نو دې باره کې تاسو باید ډېر زیات خیال وي. خو فی الحال تاسو باید کوم کارونه وکړئ چې هغې باندې تاسو کولی شي چې د موذي مرض نه ځان خلاص کړئ. هغه دا ده چې هغه کارونه چې کومې تاسو قوت مدافعت زیاتوي هغه کارونه وکړئ. په دې کې ټولو نه اول کار دا ده چې خپل ماشومانو ته او د خپل کور فامیل ته چې هغو ټولو ته ووایي خپل خوب باید پوره کړي. ولې چې ساینس دا وایي چې مثلا چا خوب پوره نه وي، چا د شپې خوب پوره نه کړی یا کم کړی یا صحیح نه کړی، د هغې ورځ باندې د هغې قوت مدافعت کمیږي. نو دا خپل کورنیو ته خپل ملګري انډیوالانو ته ټولو ته دا خبره وکړي چې د خپل خوب صحیح وکړي، د شپې ډېر ناوخته پورې ویښ نه وي او خپل خیال وساتي. دومه خبره دا ده چې هغه غذایانې چې کوم د تا بدن ته فایده رسوي، تا د قوت مدافعت زیاتوي، هغه غذایانې باید وخوري، لکه میوې دي، سبزیانې دي، ورو ورو طاقتور ډرای فروټ، دا خشک میوې، بادام، دا شیان دي، دا شیان باید وخوري. هغه شیان چې کوم کې تا وایټامین سي ده، وایټامین سي هغه تا د زکام نه د دې شیانو نه د بچاو لپاره قوت مدافعت قوي کولو لپاره استعمالي. بل دا چې پروټین لکه هګۍ، مایع، شیدې، دا شیان زیات استفاده کوي. درېیمه خبره به دا وي چې د بهر خوراک چې څومره یې ګنده غذایانې، پاک غذایانې چې هغه باید ونه خورئ. یو خو دا ده چې څوک یې جوړوي د هغې د لاس صفایي کې هم ډېر زیات هغوی. دومه خبره دا ده چې ورو ورو هغه غذایي حالتونه دومره ښه نه وي چې هغې کې دومره انرژي نشته، دومره طاقت نشته چې تاسو قوت مدافعت ته کومه ګټه ورسوي. څلورمه خبره چې یو هینډ سینیټایزر لکه وړکی غوندې ډسانفیکټنټ یو سولوشن راځي بوتل کې، هغه ځان سره وساتئ. هر چېرته چې ځئ اخوا دېخوا هر 2 غنټې بعد 2 نیمې غنټې بعد خپل لاسونه پرېمینځئ. خصوصا د ماشومانو لپاره څوک چې سکولونو ته ځي، مدرسو ته ځي، هغو لپاره دا بیګونه کې وتړئ. ما داسې مورګانې ولیدلې چې د هغوی خپل اولاد کې د غاړه کې دلته راځوړند کړي وو، هغوی ته ویلي وو چې هر 2 غنټې بعد باید تاسو دا لاس پرېمینځئ او د کرونا وایرس کې ډېر زیات ښه معلومات ورته ورکړي وو. نو دا یوه ډېره ښه خبره ده. ماشومان چې کله پوه شي چې یاره دا شی دې ته خطر لري او دا شی باید موږ د ګټې لپاره استعمال کړو، نو هغه ډېر زیات ګټه ترېنه اخلي. او نو هغه ماشومان چې ما لیدل هغه به هم ډېر خوشحاله وه، ډېر ورته چې یاره دا یو نوی کار ده، دا به څنګه کېږي. هر 2 غنټې بعد به هغې دا کار ته خبره دا ده. بله خبره دا ده موږ افغانستان کې چې کله هم میلاویږو د مخ یو بل ته ډېر زیات نږدې کوو، یا کور کې ماشومانو سره هر چا سره چې کوشش دا کوئ چې بل چا ته مخ ډېر نږدې نه کړئ، خدای نخواسته که د یو میکروب بل ته ونه رسېږي که نه. نو دې لپاره احتیاط په دې کې لازمي ده. خیر د بل چا ته ووایئ چې دې لپاره زه نه کول غواړم چې تا سره لاس میلاو کړم یا نږدې رانه شم، چې خدای نخواسته یا به ما کړي یا به تا کړي، نو دا اشتعال نه شي. شپږمه خبره په دې کې دا ده چې اوبه باید ډېر زیات وڅښئ. اوبه ولې وڅښئ؟ چې کله مونږ اوبه څښو نو کوم وایرس یا کوم میکروب چې مونږ په دې غاړه کې یا حلق کې نښتی هغه اوبو سره وینځل کېږي، ځي مونږ معدې ته. نو مونږ معده کې چې کوم تیزاب د هغې په مقابل کې دا وایرس څه نشي کولی. مونږ هدف باید دا وي چې د وایرس یا دا میکروب مونږ سږو ته لاړ نشي، ولې چې سږو ته که لاړه بیا اصلي نقصان دی. نو دې باندې باید تاسو ډېر زیات خیال. یو څو ښې خبرې دا دی چې د ماسک د دې وایرس سایز چې دا چونکې غټ ده به نسبت د نور وایرسونو، نو هر رقم ماسک چې تاسو واچوئ هغه به تاسو د حفاظت لپاره ګټه کوي. او دا وایرس په داسې حال کې مړ کېږي یا ختمیږي، له منځه ځي چې په کله یا ګرم درجه حرارت ته یا ګرمي ته مخته شي. نو ګرم چایونه ډېر زیات وڅښئ. مونږ په افغانستان کې ډېر زیات مشهوره دي افغانانو کې، او ګرم چایونه باید زیات وڅښئ. او هغې سره سره لمر ته باید کښېنئ 2 غنټې 3 غنټې، او کالي چې هر کله وینځئ دا لمر کې باید واچول شي چې د هغوی میکروب او هر څه منځه لاړ شي.
د نیم ګرم اوبو سره د مالګو غرارې کولو سره ډېره زیاته ګټه ده. هغه کومره میکروب چې دي هغه پاکیږي، غاړه صفا کیږي او هغلته د میکروب لپاره ځای نه پیدا کیږي چې هغه هلته سوزش جوړ کړي او هغه خپل زیات شي او مرض موږ ته پیدا کړي. نو دا مې یو ډېر ښه عادت ده. آخري کار چې ده هغه باید موږ دا وکړو چې لاسونه باید همیشه په صابون باندې پرېمینځو. هر کله باندې ځو اخوا دېخوا بیکاره شیانو ته لاس وروړو، نو لاسونه باید پرېمینځو. موږ مسلمانان یو الحمدلله مانځه کې موږ ته پنځه وخته اودس کوو، هغې کې 3 وارې لاسونه مینځو، 15 وارې دا ده. او خوندوره خبره دا ده چې دا WHO هم دا ویلي دي چې 15 نه 20 وارې تاسو باید په ورځ کې لاس پرېمینځئ. سو خپل دې شیانو باندې خپل خیال ساتئ او خپل ځان قوت مدافعت لري قوي کوي. خپل ماشومانو سره دا خبرې شریک کوي، خپل ملګري انډیوالانو سره دا خبرې شریک کوي، خپل د فامیل ملګرو فامیل کې چې څومره خلک دي هغوی سره دا خبرې شریک کوي. او که دا ورته ویلی نه شي، دا ویډیو ورته ښکاره کوي چې هغه خپل ځان حفاظت صحیح وکړي. خدای تعالی دې موږ تاسو ټول د دې آفت نه وساتي، دې مرض نه لرې وساتي او ښه په اسانۍ سره موږ د دې نه وباسي. الله حافظ.